چې د رب کائنات رحمت تسترګي امید ساتل پکار دی. خدا سے اتکاب هم نه کې چې اعمال نه کې، ځکه چې عمل دی نه وي د الہ رحمت متوجه کېږي نه، بیا خو په اعمالو به ډاډه کېږي نه، یوازې عمل په دې باندې ډاډه کېږي. او محاسبه د رب کائنات د هر چا سره شته دی، هر چا سره. ابي برده رضی الله تعالی عنہ روایت کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع. ورځ د قیامت کې به دا خلک په پنجو ولاړ وي، او دا به ولاړ وي د دغه ځینه به دی لږ مخې ته به هم لاړ نه شي. لا تزول قدم عبد، د بنده دا قدم به هم نه خوځېږي د جنت په اړخ باندې تر څو چې څلور تپوسونه دې خامخا شوي نه، یعنې بې حسابه د جنت په اړخ قدم نشي پورته کولی. عن عمره فيما افناه، یوه خامخا تپوس د هر چا نه دی د عمر باره کې چې دا عمر دې څه شي کې تېر کړی، نو دا جواب به ورکوې ورته لکه وخت نه چې ته بالغ شوي تر مرګه پورې چې دې څومره زندګي ده، نو دا به ورته ښایي چې الهه ما دنیا کې تېره کړې وو که ما په دین کې تېره کړې وو. دا تپوس به خامخا. وعن علمه ما عمل به، و د هر مولا نه به دا تپوس کېږي چې علم مې درکړی و نو عمل دې د هغې موافق څومره کړی. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، و د مال پوښتنه به کېږي چې دا دې حاصل کړی څنګه و، په حلاله که په حرامه، خو واپس وفيما انفقه بیا دې خرچه کړی څنګه و. یو سړی به پیسې په حلاله وګټي خو خرچه کې به ترې اسراف کېږي. کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. وعن جسمه فيما ابلاه، او د دې خپلې تنې پوښتنه به چې کېږي چې دا دې په څه شي کې زړه کړه. دا څلور تپوسه د هر چا نشته. نو محاسبه دا لازمي ده او ضروري ده، او دا به د هر چا سره کولی شي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ یو روایت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه پیش کړي چې دا روایت امام حاکم په المستدرک کې ذکر کړی دی. د محمد بن المنکدر پر روایت سره عن جابرین، او په آخر کې ورته صحیح الاسناد ویلی دی. نو عمل باندې مه زړورېږه، زموږ څه اعمال دي، ته د دې صاحب د عمل ته ګوره چې د څومره اعمال کړي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایل، حضرت جابر ابن عبدالله راوی دی چې خرج من عندي خلیل جبریل آنفا، د کور نه محبوب بهر ته تشریف راوړه، او موږ ته یې وویل چې دغه اوس رانه جبرائیل علیه السلام چې زما خلیل او اشنا دی اوس رانه لاړه، اوس را سره ناستو دا واقعه یې راته بیان کړه، او جبرائیل علیہ السلام اوس رانه لاړه. چا څنګه لاړه؟ نو محبوب مسجد ته راغی، صحابه کرامو ته واقعه فقال یا محمد والذی بعثک بالحق، وی ماته وی اے د الله محبوبان، هغه ذات مې دې قسم وي کوم ذات چې ته په حق مبعوث کړی. ان لله عبادا من عباده، چې د رب کائنات په بندګانو کې داسې عبادت والا اشخاص هم شته. عبد الله 500 سنه، چې هغه 1500 کاله عبادت کړی دی، 1500 کاله. على راس جبل في البحر، دا غټ بحر کې دننه یو عظیم غر دی، دا هغې غر په سر باندې ناست، ریام پکې نشته. ګویا دا لوی بحر نه دی د کراچۍ، یا
داسې یو بحر دی چې د هغې په وسط کې یو غر دی او د هغې غر په سر باندې دا عابد او ولي ناست دی عبادت کوي. عرضه وطوله 30 ذراعا فی 30 ذراعا، او د دې غر سور او طول چې دی نو دا 30 ګزه دی. یو غونډۍ ده د بحر منځ کې ده. والبحر محيط به 4000 فرسخ من كل ناحية، او دا بحر گیر چاپیره ده دی غونډۍ نه تاو دی. او څومره تاو دی څوک ورتلی شي ورته ورتلی هم نشي، ځکه وایي چې 4000 فرسخه هر اړخه د بحر تاو دی. 4000 فرسخه او یو فرسخ 12 میله، نو 4000 ته په 12 کې ضرب ورکړه 48,000 کیلومتره هر اړخ ته د بحر دی. 48,000 کیلومتره نو دومره ته خو نه جهاز تللی شي او نه بحري بیړۍ ورتلی شي. داسې وسط د بحر کې دی. نمونه د انسي ورکې نشته. په هغه غره کې دننه ورته خدای تعالی یو چینه راښکاره کړې ده بعرض الاسبوع، ګوته یادوي د یو ګوتې عمره چینه ده هلته. تفیض بماء عذب، خوږې خوږې اوبه ترې راځي. فيستنقع في أسفل الجبل وشجرة رمان تخرج له في كل ليلة رمانا، او په هغه غر کې ورته د انار یو بوټی دی او داسې بوټی دی چې کالو سر ترې نه دی روزانه یو انار خوري نو کالو سر ورته بس کېږي. یو چینه پکې د دې غر کې اوبه دي او یو پکې د انار بوټی دی او بیا د ورځې روژه وي نو ماښام په هغه انار دانه باندې روژه ماتوي. تمام عمر دغه یو د انار دانه خوراک دی بس، او هغه خوږې اوبه څښي. يتعبد يوما فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمان فأكلا. ټوله ورځ په عبادت باندې وي چې کله ماښام شي هغه چینې ته راشي، په هغه چینه اودس وکړي، اوبه ترېنه وڅښي، هغه انار دانه وخوري. ثم قام لصلاتي، بیا ټوله شپه په مانځه ولاړ وي. او دا مونځ کې یو 1500 کاله په دې عبادت باندې تېر شوي. ابراهیم علیه السلام رسول الله مبارک ته د دې ولي قصه کوي چې کله ورته ځن کدن راځي مریض کېږي بیمارېږي، دا ولي بیمارېږي. ربي کائنات نه دعا غواړي د وقت الاجل یقبضه ساجدا. الہ 1500 کاله عبادت مې درته وکړه، یو دعا مې قبول کړه. مریض او بیمار یم سات چې رانځي نو داسې حال کې مې وفات کا چې زه تا ته په سجده باندې پروت یم، دې حال کې مې وفات. شوق سبحان الله وایي، شوقین خلق یې خلقان شوي. وَأَلَّا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ وَلَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا. یو دعا تا غواړم چې مرګ راته راشي د سجدې په حال کې. دویمه دعا تا غواړم څوک چې مړ شي نو تنه خراب شي. دعا غواړم چې دا ځمکه په ما مسلط نشي، ورځ د قیامت پورې زه په سجده باندې مړ پروت یم او زما ګورې تنه خرابه نشي، داسې روغ رمټ پروت یم. حتی یبعثه الله ساجدا، حتی کې چې ورځ د قیامت کله خلک را پورته کولی شي، بیا را کې ساه واچولی شي، د سجدې د حال نه را پورته شم. داسې دعا غواړم. قال ففعل. جبريل علیہ السلام فرمائی ربی کائنات دعا قبول کړه، د سجدې په حال وفات شو. اوسم هغه شان په سجده باندې پروت دی، اوسم پروت. جبريل علیہ السلام محمد مصطفى تواقع بیانوي فنحن نمر عليه اذا هبطنا واذا عرجنا. مونږ چې
کله د اسمان نه راکوزیږو نو اول دغه ولي ګورو چې په سجده باندې پروت دی دی وګورو چې کله بیا د ځمکې نه اسمان ته ځو نو بیا د ملاقات کو بیا ورځو ورته فنجد له في العلم انه يبعث يوم القيامه فيوقف بين يدي الله جبريل علیہ السلام محبوب ته واقعه بیانوي چې 1500 کاله عبادت کړي وفات نه بعدم په سجده پروت دی موږ سیم ګورو موږ چې لوح محفوظ کې د حال ګورو دا واقعه دا په ورځ د قیامت محبوب ته وایي علم کې موږ ته دا پراته دي چې ورځ د قیامت کې به دغه ویلي خدای تعالی ودرېږي بیا انه يبعث يوم القيامه فيوقف بين يدي الله عز وجل رب کریم تب پورته کړی شي ورته مقام خود رولې شي رب کائنات په فرشتګانو ته امر کوي ادخلوا عبدي الجنه برحمته زما دغه بندا حساب تمرا ولې زما پر رحمت ډایرک جنت ته ولی الله کا انسان دے خو لیکن په عمل ډاډه کېږي فيقول الله فيقول ربي بل بعملي دا بنده ورته حل کی چیلا فرشتو ته وایي چې ما جنت ته بوزي خو ستا رحمت په ځای په خپل عمل مې بوزي ما خو 1500 کاله عبادت درته کړی دا څه شو بل بعملي ربي کائنات دا خبره طرف اپنے پرگری بیا فرشتو تا امر کے ادخلو عبد الجنہ برحمتی زما بند جنت تبوزے و زما برحمتی بوزے فیقول دا بند ورطوی ربی بل بعملی نفا عمل میں بوزام 1500 کار عبادت میں کرے دائم کر رد بانی فیقول اللہ ربی کائنات بفرشتو توی قائسو عبدی بنعمتی علیہ و بعملی ډېر په عمل ډاډه دی ما چې په کوم نعمتونه د باندې کړي نعمت عوض کې شکریا واجب د ناشکرۍ کړي داسې وکړئ د 500 کالو عبادت د عمل راواخلئ د یو یو نعمت په بدل کې مقایسه کوي وګورئ چې څنګه دي اوس ورسره حسابي شروع شو د عمل باندې ډاډه شو حسابي شروع شو فتوجد نعمة البصر قد حاطت بعبادة 500 سنة اول دسترگو نعمت ویدی پخبرتی ہو گئی مپن دستو کال عبادت اگا ٹول روا خستلے شو دیو نعمت چی وسترگ داداغی پا بدل کی چی صاحب شو نو عمل ٹول ختم شو وبقيت نعمة الجسد فضلا عملم ختم شو ربی کائنات فرشتگانو تامر کی ادخلو عبدی النار اس دا بند روان کے دا جہنم پاڑک بان 500 کال عبادتی کردی جہنم تی روزی دے حسابی غوڑی ماسرہ فیجرو الى النار فرشتی ور کلا سنا چی راکاگی د جہنم پاڑک باندے فینادی چلگی راکاگی واپس بربی کائنات تا مخراتاوں کی آواز بور تکی سوال بکی ربی برحمتکا ادخل الجنہ الہ عمل تپتا منے مخو پخپل رحمت میں جنت تبوزا پخپل رحمت ربی کائنات بفرشتو تامر کی ردو راولی دا انسان ما تبیا راولی فیوقفو بینا یدیہم ربی کائنات دورنگی بود رولیش ویقول یا عبدی من خلقکا ولم تکو شیئا اے بندہ تجی دنیا کی نوی بیا چا پیدا کری بندہ ورطوی انتا یا ربی الہ تا پیدا کرم ربی کائنات بوتوی من قوا کان عبادت 500 سنام دا 500 کال عمر چادر کا او دا 500 کال دا عبادت توفیق و طاقت چادر کا فیقول ندعو انت یا ربی تا
کائنات اور طبیع فرمائی من انزلک فی جبل وسط اللجا دا آغا لوی بحر دا چپو پمینز کی پدغا غر کی دا زید چادر کڑیو واخرج لك الماء العذبا من الماء المالح واخرج لك كل الرمانا بیا آغا گیر چاپیر دا بحر ترشی اوبا پدی غر کی دا خوگی اوبا چادر کڑی مین گیر چاپیر ترشی دیتا تا خوگی ملوی دا روزانہ در تیو یو انار چادر کاؤ دا دیو توی انت یا ربی لام دا انتارا کریو وسألتو وان یقبدکا ساجدا ففعلا تابع دعا رنو کس سجدی پا حال میں مڑکا دا سجدی پا حال پانے روح درنا چاہستیو دی انت یا ربی قال فذالک برحمتی نا کم کارون می چکڑیو چی پیدا مکلی دامن دا رحمتو کمی نا پیدا کولین رچا فکارو دا دریاب کے زہ میں درک دا اوپا میں درک یا نار میں درک دا زوانی میں درک قوت و توفیق دا عبادت میں درک دا دعا میں دی قبول دا کل زما رحمتو کرا پتا میں رحم شوئے گئی بندگان کو ڈیرو نبیا دا رحمت نسنگ استر کے پتے عمل پانے والی ڈاڑا کیے گی آغم زما رحمت و برحمتی ادخلک الجنہ امغا رحمت پانے دا جنت تردنکوما ادخل العبد الجنہ اے فرشتو زی زما دا بندہ جنت تبو زی فنعم العبد کنت یا عبد اے زما بندہ زما پا بندگانو کی دیر بہترین انسان توی دیر بہترین سرے فادخلہ اللہ الجنہ جنت تبی ربی کریم در لگی نبی جبرائیل علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل انما الاشیاء برحمت اللہ یا محمد یا رسول اللہ سب نعمتنا چی ملاوی گی داد ربی کریم پر رحمت پوری تلدی الہ العالمین نخاص و عباد سرا عجیب معاملہ کی اور خاص عبادم در ربی کریم دا استاذ سرا ناشنا معاملے کی